د اسلامي امارت د واکمنې انسان تښتونکي شرکتونه په ډاګه کړل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ د کار او ټولنیزو چارو وزیر چې د نوموړې واکمنۍ د پخواني مشر ملا عمر ورور دی ویلي دي چې په هېواد کې میشتو سیلیزو شرکتونو انساني قاچاق ته مخه کړې او د هېواد له ځوانانو څخه ناسمه ګټنه کوي. د یادې واکمنۍ وزیر همدارنګه ویلي نوموړي شرکتونه د ګاونډیو هېوادونو ویزې اخلي او له ځوانانو څخه په ناسمې کارونې هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ کوي او په یو ډول انساني قاچاق کې همکاري کوي. ملا عبدالمنان عمري له ځوانانو غوښتي چې د دغو شرکتونو پر دروغو تیر نه وځي. دوی انساني قاچاقبر دي. د یادو شرکتونو لیږدړې یې پر خپلو هټیو بندي کړي دي. تاسو ترې پوښتنه وکړئ چې څو کسانو ته یې سیلیزې ویزې اخیستې دي او څو یې بیرته هېواد ته ګرځېدلي دي. د افغانستان وضعیت دومره ښه دی چې ټول ځوانان د یوې یا دوو میاشتو لپاره پر چکر بهر ته ځي. هیڅ روغ عقل یې نه مني. یاد وزیر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې رسنیو د انساني قاچاق ګڼې ورته پیښې رسنیزې کړي دي. ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې د اسلامي امارت واکمني واک ته له رسېدو وروسته په افغانستان کې له پاتې وسلو څخه 15,000 میله یې په ناقانونه ډول په ترهګرو ډلو پلورلې ده. په همدې مهال کې ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې له دغو وسلو څخه یوه برخه یې القاعدې پورې تړلې ډلې ته ورکړل شوې. د نوموړې واکمنۍ په سملاسي ډول دا راپور رد کړی، خو لا هم دا ډله په افغانستان کې د وسلو په کره شمېر او شتون نه پوهېږي. د یادونې ده چې د دغې واکمنۍ له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان د وسلو ډېری زیرمې په خپلسري ډول سپړل شوي او د وسلو د ویش او خرڅ په اړه یې هیڅ معلومات نشته. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.